जन्नत वतन د افغانستان د صنایعو او مدنونو خونې محترم رئیس او د نوموړې خونې د مدیره پلاوي محترمو غړو له سندوس نساجي فابریکې څخه لیدنه وکړه. د دې لیدنې پر مهال له هغوی سره د ځینو ولایتونو د صنایعو او مدنونو خونو محترم رئیسان او د کندهار څو تنه محترم صنعتکاران هم ملګري وو. لومړی د سندوس نساجي فابریکې رهبري راغلو میلمنو ته ښه راغلاست ووایه. کندهار او په خاص ډول سندوس نساجي ته د هغوی له راتګ څخه یې مننه وکړه او د سندوس نساجي فابریکې په اړه یې هر اړخیز معلومات ورکړل. ورپسې د افغانستان د صنایعو او مدنونو خونې رئیس محترم شیرباز کمینزاده سندوس نساجي فابریکه په افغانستان کې د ټوکر د تولید په برخه کې بېساري بنیادي ګام وباله او د دې فابریکې پر جوړېدو یې خوښي وښوده. ښاغلي کمینزاده وویل چې د دې فابریکې له فعالېدو سره به افغانستان د ټوکر د تولید په برخه کې د خودکفایي خوا ته حرکت وکړي او نور به افغانان د خپل تولید شوي ټوکر کالي اغوندي. نوموړي د سندوس نساجي فابریکې مشرتابه ته د افغانستان د صنایعو او مدنونو خونې د مدیره پلاوي په استازیتوب په خپل لاس لیکلی ستاینلیک په دې دلیل ورکړ چې سندوس د یو پیاوړي پلان او تحقیق پر اساس د ټوکر په سکتور کې پانګونه کړې ده. داسې سکتور چې هم د افغانستان په بازارونو کې تر بل هر سکتور اړتیا زیاته ده، هم په هیواد کې د نن خام مواد ډیر دي او هم ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابروي. د لیدنې په پای کې راغلي محترم پلاوي له کوربنو سره مخه وکړه او کوربنو ورته د بیا راتګ هیله څرګنده کړه. تر ټولو چت وطن دا جنت وطن دا جنت